تازه او مهم خبر انورالحق احدي د پښتون قومي عدالت جرګې ملاتړ اعلان کړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. دوستانو اجازه را سره همدلته ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سابسکرایب کړئ نو همدا اوس د سرحد نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. افغانستان سیاستوال او پخوانی وزیر انورالحق احدي په یوې اعلامیې کې ویلي د ظلم پر ضد غږ پورته کول د هر مظلوم انسان حق دی او پښتونخوا کې به پښتنو له ډیر وخت راهیسې ظلم روان دی. پی ټی ایم د دغه ظلم ضد چیغه ده. د پښتونخوا ولس د دغه ظلم په ضد عدالت غواړي او د 11 په صف په خیبر کې راټولیږي. دغه جرګه قانوني او سوله ییز حرکت دی او غوښتنې یې اصولي دي. ښاغلی احدي وایي د دې غونډې مخالفت غیر قانوني دی، بې عدالتي او سیاسي اختناق دی. د بشر د حقونو او دیموکراسۍ ټول پلویان خصوصا پښتانه چې هر ځای وي باید د دغې جرګې د جوړېدو ملاتړ وکړي او زیاتوي زه پښتونخوا کې د دغه ولسي حرکت ملاتړ کوم او الله جل جلاله ته د سولې په فضا کې د دغې جرګې د بري دعا کوم. پښتنو الله مو د عدالت غوښتنې چیغه بریالۍ لره. ګران دوستانو دا د نن چمشي ویډیو تر بیا هم په الله سپارم. ښه وخت ښې چارې.